الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. زمون د قرآن کریم د ترجمه او تفسیر درس د سوره بقره په 30 او 40 نمبر آیاتونو کې جریان لري. د دې آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. وَإِن كُنتُمْ کچی تاسو تاسو اے مشرکینو فی ریب په شک کی مما دهغه کتابنا نزلنا على عبدنا چې من نازل کړی دی په خپل بنده باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو تاسو څوک د دې ادعا د ثبوت د پاره فاتو بصورت تاسو راتګو کوي په یو صورت سره من مثله چې هغه په شان د امدی د قران کریم د سورتونی په بلاغت او فصاحت کې. وادعوا شهداءکم او راوبلی شهداءکم خپل مددګاران من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچی تاسو رښتینی په دغه دعوه کې. فإن لم تفعلوا کچی تم دا کار ونکړو ولن تفعلوا هرگز نشئ کولی نو بیا څوک فتقوا النار التي فتقوا تاسو ویریږئ النار التي دهغه ورنا وقودها الناس والحجاره چې د هغې خشاک الناس خلق دي ګناهګاران جهنميان والحجاره او تیږي دي هغه تیږي چې هغه د هغې عبارت کړی شوي اعدت تیار کړی شوی دی دغه اور للکافرین د پاره د کافرانو منکرینو. وان کنتم کجی تاسو فی ریب بشکی مما دها کتابنا نزلنا علی عبدنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم دی. فاتو بسورة نو تاسو راتګو کوي د خپل ادعا د ثبوت د پاره بسورة په یو صورت باندې من مثله په شان د دې قرآن کریم چې هغه په بلاغت او فصاحت کې دې سره برابري. ودعو او راوبلی تاسو یعنی کومک غواړئ تاسو په دې کار کې شهداءکم د خپل مددګارانو نه من دون الله ما سوا د الله نه ان کنتم صادقین کې چې تاسو رښتینی په دې خپل دعوه کې چې دا د الله د طرف نه دی او دا بنده جوړ کړی دی. فإن لم تفعلوا کچی ته دا کار تاسو ونکړو یعنی یو صورت مرانوړو ولن تفعلوا هرگز دا کار نشئ کولی فاتقوا النار التي ویرګئ د هغه ورنه وقودها الناس چې د هغې خاشاک الناس انسانان دي والحجاره او تیږي دي اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین لپاره د منکرینو. دا د دې آیتونو تحت لفظي ترجمه وه. زمونږ په دې نننی درس کې مهم جزئیه چې دي په دې اولنی آیات کې الله رب العزت وإن كنتم في ريب مما نزلنا په دې کې الله رب العزت صداقت د قران کریم یعنی رښتینواله
او صداقت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کوي په ذکر د چیلنج په دې کې دا ذکر کوي چې قران کریم دا د الله د طرف نه دی او مونږ چې په بنده باندې نازل کړی دی نو دا بنده مونږ را لګلې دی دا د کار لپاره دا ځان نه سختګي جوړ شوی کتاب نه دی دا ځکه کچې ته تاسو په دې کې شک لرئ نو تاسو د خپل ادعا د ثبوت لپاره خو یو صورت راوړئ خدای په دې باندې اوسه پوری یعنی د پیغمبر د زمانې نه تر اوسه پوری څوک چې د قران کریم په هر دور کې په هر وخت کې منکرین دی او شکین دی په دې باندې نه توانی دي ګوره د اسلام یا په مجموع کې د قران کریم چې څومره مخالفین دي د دین د اساساتو په ضد باندې کله کله یو چونګه کار کولی شي مسلمانان گمراه کی د خپل اساساتو نه واړي خود دې سند په باره کې کار نشي کولای دا ګل تاسو فکر کوئ د دومره ډیرو امکاناتو سره چاغی لري مسلمانان صفر دي په امکاناتو کې لیکن ګوره په مسلمانانو هر څه کولی شي دا غي په سنتو کې کار کولی شي فرایضو کې کار کولی شي جمعتونو کې کار کولی شي بعضی کارونو کې خوراکونو کې کار کولی شي خرابې کې خو په دې اصل سند کې چې دا خط دی کې ذره بر نشي کولی په دې باندې هغه سرمایه گزاري نه کوي په نور شي نه کوي ګوره د مسلمانانو د گمراه لپاره لکه دا خپل خشه دی تلیفون خو ګوره یو نو حسن لري قباحت هم لري دې لپاره اسباب برابر کړي انټرنیټ هغه کې مختلف اپشنونه دي یوټیوب دی بیا هغه کې غلط شي نه دي ګوره یعنی د گمراهۍ لپاره هغه لري اپشنونه د نور شینو کې ګوري خوراکونو کې بعضی ملاوټونه شي نه اچي وغیرہ وغیرہ په لباسونو کې پیشونونه مخکې کېلته په تلویزیونونو باندې په فیسبوکونو باندې په اخبارونو باندې یعنی مسلمان کمزورې کول شي په خپل اساساتو کې ځکه په دې باندې زور رسېږي دې لپاره هغه سرمایه گزاري کوي میډیا پلاس کې نیولي اطلاعات وغیرہ اما په قران کریم د خرابوالي په اړه کې چې تاسو سره قران کریم یو بل لو بس چې دا واخله په دې باندې غرب په مجموع کې يهود او نصارا هیڅ سرمایه گزاري نه کوي ځکه هغه د حقیقت معلوم دی چې په دې کې زمونږ سرمایه گزاري بے فایده ده دې کې کار نه رسیږي او د دې وعده الله کړی ده ان نحن نزلنا الذکر یقینا من دا قران کریم نازل او دا ذکر پند وانا له لحافظون او موږ دې لپاره ساتون کې تر قیامت پورې نو د قران کریم مقابله نه په زبانی حساب سره نه په کتابتي لحاظ سره هیڅ څوک نه کوي دې د نشي ویل کېدی چې را کوم قران کریم چې په اسلامي دولتونو کې دی ولا یو بل قران شریف مونږ له داغه کې غلطي ده دا هیڅ نشي کېدی دی باندې هغه کار نه لري په دې پوهیږي چې دا فایده نه لري بل مهم جز زمون په دې درس کې شنن ناغه سورت لفظ راغی سورت څه ته ویل کیږي د قران کریم په اصطلاح کې سورت یو مستقله حصہ د قران کریم ده چې په درې آیاتونو کم از کم مشتمل وي دیتا سورت ویل کیږي مجموعه د سوراتونو د قران کریم چې دا یو سل سوار له سوراتونه دي هر آسماني کتاب چې الله را لېږلی د دې نه مخکې لکه تورات انجیل هغه سوراتونه لرل دا آیاتونه ډېر غټو بعض اسرائیلي روایتو کې راځي چې د تورات یو سوره زر آیاتونه موده شي دا خو واړه دي به هر حال نو د قران کریم مستقله حصہ کم از کم 3 آیاتونه ولري دي ته سورت وای او مجموعه د قران کریم د سوراتونو چې دا یو سل سوار لسه ده په دې باندې ایمان واجب دی چې دا یو سل سوار لسه دا رنګه بل د قران کریم د سوراتونو په باره کې دا عقیده په کار ده چې دا ځان نه دي جوړ شوي دا نمونه چې وته خودل شي چې یو سل سوار لسه او بیا دا نمونه وته خودل شي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې ثابت شي نه دي لکه څنګه چې په حدیثو کې کله راځي چې څوک دا صورت اولوري دا فائدہ ده دا موږ د خی چې دا چی دي دا توقیفي دي انده په قیاس او رأی سره نه دي چې چا ځان نه جوړ کړی دي به هر حال بل مهم جز زمونږ په درس کې چې دی هغه عبدنا علی عبدنا موږ دا قران کریم نازل کړی په خپل بنده باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات صفات دي یو صفت د محمد صلی الله علیه وسلم چې دی عبدیت بندتوب غلامی د الله
او په ټولو صفاتونو کې بهترین صفت چې د محمد صلی الله علیه وسلم هغه دی عبد. نور صفتونه هم حامد، محمود وغیره، طاهر، طیب، خدا صفت په ټولو باندې اعلی دی. ذکر قرآن کریم د دې نزول په باره کې دغه صفت پیغمبر ته استعمال کو چې دا موږ خپل بنده باندې نازل کړی دی. قرآن کریم کې ډیر ځلې د محمد صلی الله علیه وسلم لپاره دا صفت استعمال شوی دی، لکه د قرآن کریم د نزول په باره کې. دارنګه کله چې پیغمبر مانځه ته ودرېدو سوره جن کې وایي چې همدا صفت ورته استعمال شوی دی. لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدل. کله چې زمونږ بنده ودرېدو نږدې و چې دا پیران په ده باندې پړ مخه راسم لیده شي. دارنګه د مانځه په باره کې مې استعمال شوی عبدا اذا صلى وغیره. یعنی دا بهترین صفت دی د محمد صلی الله علیه وسلم. دغه صفت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ځان د پاره استعمال کړي په احادیثو کې په غوره مقام کې. لکه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي شي عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدلو چې د شپې به ودرېدو، کان یقوم من الليل، د شپې به راپاڅېدو او تهجد باندې به ودرېدو. دا مونځ به کله دومره اوږد کو محمد صلی الله علیه وسلم حتی تتفطر قدماه، چې د محمد صلی الله علیه وسلم د خپې به وپړسېدلې د تهجدو کې. وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې لم تصنع هذا یا رسول الله، دا کار ولې کوې ته چې ته دومره اوږد مونځ کوې چې ستا د خپې پړسوب کې ده. وایي ما ته رسول او سره د دې چې تا ته الله بخښنه کړې ده، وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ای عایشې دا دې خوښه نه ده افلا اکون عبدا شکورا، چې زه د الله شاکر بنده جوړ شم. یعنی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان لپاره دا صفت غوره کړی دی د شکر په مقام کې. نو دا بهترین صفت دی. اسلامي امت ته پکار دی چې په همدې صفت باندې ځان متصف کړي. الله د دې امت خواص په همدې باندې یاد کړي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. د الله خاص بندگان کوم دي چې هغه په ځمکه باندې ډېر په آرامۍ باندې ځي، کبر نه کوي. به هر حال نو په موږ باندې لازم دی چې په دې صفت باندې ځان شي کو متصف کو، ځان به سنبال کو دنیا کې، تر څو قیامت کې الله موږ ته په دې باندې आवाज وکړي. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راځي شي بهترین صفت ممدار چې قیامت کې الله انسان ته आवाज وکړي چې زما خاص بندگان دې سره جدا شي. نو دې صفت کې ځان شاملول پکار دي. او دا صفت کې ځان شاملول چې سړی غواړي ځان په دې باندې سنبال کړي، نو دې لپاره بعضې اعمال دي چې هغه په سوره فرقان کې ذکر شوي دي چې د هغې نه یو کبر نه کول دي. دویم چې جاهل سړی سره مخامخ شي نو هغې نه بس څه وکړي ورته وایي چې بس معاف که، ډېر بحثونه ورسره ونه کړي. او د تهجدو ډېر اهتمام کول. دارنګه والذین لا یشهدون الزور، د دروغو ګواهۍ ته نه حاضرېدل، او د الله نه تل دپاره بخښنه غوښتل، زنا نه کول وغیره شی نه ده. او الله ته ډېرې توبې ایستل. سوره فرقان کې دا آیات شته دي، تاسو کولی شئ 63 نمبر آیات سوره فرقان کې دا شته هغه اعمال چې سړی په دې صفت کې راځي. نو به هر حال او دې لپاره بهترین عمل چې دی هغه لکه د حدیث کې چې راغلی دی هغه قیام اللیل دی. نو موږ تاسو اوږدې شپې دي قیام اللیل ته یعنی تهجد ته لږ توجه کو. نن وخت کې چې دی سبی چې راخېږي 15 دقیقې کم 15 بجې دی وخت پر تهجد کولی شي. چې سړی 4 بجې راپاسېږي یو 10 پکې کولی شي. او تهجد 2 رکعاتو نه نیولي زیات هم شته، خو پیغمبر چې دوامداري کړي 8 رکعاته، 3 رکعاته ورسره وتر واجب کې 11 رکعاته، په دې کې ډېر برکات دي. نو دا من خپل کو تر څو دې صفت لاندې موږ تاسو هم داخل شو. وان کنتم فی ریب، که چې تاسو په شک کې مما نزلنا دا کتاب نه چې موږ نازل کړی دی د حقانیت نه په شک کې چې دا د الله دی کنه دی، فاتو بسورة، تاسو د دې دعوی د ثبوت دپاره راتګ وکئ بسورة په یو صورت باندې من مثله په شان ته د قرآن کریم چې په بلاغت او فصاحت کې سره برابر دي سره. ودعو شهداکم، او راوبلئ تاسو شهداکم خپل مشران مددګاران من دون الله ما سوا د الله نه، ان کنتم صادقین که چې داسې تاسو رښتینی په دې دعوه کې. فإن لم تفعلوا، که چېرته دا کار تاسو ونه کړو، ولن تفعلوا هرگز دا کار نشئ کولی، یعنی دې ته چې ورکړئ زورونه ورکړئ چې دې باندې سر مخ خوږوئ، دا کار نشئ کولی. فاتقوا النار التي، نو ویرېږئ تاسو د هغه اور نه،
وقودها الناس چې خاشاک داغي الناس انسانان دي ګناهګاران او ابدي جهنميان والحجاره او تیګي دي چې داغي عبارت دنیا کې کړی شوی اعدت دا تیار کړی شوی دا اور للکافرین د پاره د منکرینو دعا وکړه یا الله موږ ته په قران کریم باندې عمل وکړي یا الله موږ په دغه نیک صفت چې عبدیت دی په دې کې موږ شامل کړي او دې لپاره موږ ته زمينه برابر کړي موږ نه دا کار واخلو چې زموږ ګناهونه معاف کړي د ناس مجلس څومره ضرورتونه دي ګناهونه دي ټول معاف کړي زموږ کورونو کې برکات واچي زموږ اولادونو کې برکات واچي یا الله دا ځوانان عالمان کې په دین باندې پوه کړي دنیوي علوم باندې پوه کړي یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي موږ مخلوق ته محتاج مکړي زموږ حفاظت وکړي یا الله د دې شپې چې څومره شرور دي دا غیره موږ ساتي زموږ اولاد ساتي په موږ باندې رحم وکړي صلی الله تعالی علیه وسلم